تاسو سکسسفل جوړېدل غواړئ، ډېرې پیسې ګټل غواړئ او خپل یو عزت یو مقام په دې سوسایټي کې پیدا کول غواړئ، نو نننۍ ویډیو کې درته زه څو داسې ټپس درکول غواړم کومې چې به ستاسو زندګي انشاءالله بدل کړي. نو ویډیو را سره پوره وګورئ او خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. د ټولو نه لومړی ملګرو کو تاسو خپل عزت پیدا کول غواړئ په دې دنیا کې، یا تاسو پیسه ګټل غواړئ، یا تاسو یو مقام حاصلول غواړئ، کو سکسسفل جوړېدل غواړئ، نو په دې دنیا کې یو څیز هم ناممکن نه دی. هر څیز حاصلولو دپاره به تاسو لا محنت کول پکار وي. په نننۍ ویډیو کې زه یو څو داسې ټپس درکول غواړم، یو کاپي راوالئ او یو پنسل راوالئ. کوم ټپس زه درکوم دا ځان سره ضرور نوټس کړئ. دې سره به د ویډیو اهم پوینټس تاسو په ذهن کې کینی. لومبی ټپس خپل ځان سره ولیکئ او د دې جواب هم ځان سره ولیکئ چې تاسو چاته فضول ګپ شپ عادت خو نه یئ، چې تاسو چاته فضول څیزونو باندې ټایم پاس کولو والے خو نه یئ. آیا تاسو موبایل، موویز په ډرامو باندې خپل ټایم خو نه ویسټ کوئ؟ او ځان سره دا هم نوټ کړئ چې تاسو شپې ناوخته پورې گیمز کتلو یا د هغې خبرونو اورېدو بیماري خو تاسو ته نه ده لګېدلې. دا هم ځان سره نوټ کړئ چې تاسو د وخت په باره کې بې پروا خو نه یئ. او اخیري دا ځان سره نوټ کړئ چې تاسو د چا فضول محبت کې خو گرفتار نه یئ، ناجایز محبت کې تاسو خو گرفتار نه یئ. دا خبرې ځان سره نوٹ کولو نفس، د دې جوابات راوباسلو نفس، ځان سره دا یو څو وعدې وکړئ، نو انشاءالله دا د ویډیو مین پوینټ دی. ستاسو زندگی به خامخا بدلیږي او تاسو به خپل منزل خامخا اچیو کوئ. خپل ځان سره ولیکئ په پاڼه باندې چې تر اوسه پورې ما کم وخت تیر کو، فضول خپل ټایم ویسټ کو، فضول ټایم مې تیر کو. اوس ځان سره ولیکئ په پاڼه باندې چې راتلونکي وخت کې به زه د خپل یو منټ قدر کوم، د یو سیکنډ قدر به زه کوم او هغه به صحیح مقصد دپاره زه یوز کوم، هغه به زه خپل مقصد حاصلولو دپاره استعمالوم. او دویم څیز ډېر امپورټنټ کار دی، خپل ټایم ټیبل به زه جوړوم د نن نفس. نو دا وعده هم ځان سره وکړه او ځان سره ولیکه چې نن نفس به زما هر یو کار یو ټایم ټیبل سره وي. د نن نفس به زه موبایل، موویز، ډرامې یا فلمونه په دې باندې به زه خپل ټایم نه ویسټ کوم. زه به خپل ټایم پازیټیو څیزونو باندې ویسټ کوم، خپل ټایم په پازیټیو څیزونو باندې یوز کوم، خپل ځان پازیټیو کوم. یو ځان سره دا وعده هم وکړه چې زه به ټول هغه څیزونه حاصلوم کوم چې زما ارمان دی، کوم چې زما شوق دی، زه به هغه خامخا حاصل. بل ځان سره دا نوټ کړه چې ما نه شاته کومې غلطۍ شوي دي، ما نه کوم مسټیک شوي دي، هغه به زه خپل طاقت جوړوم، هغه به زه خپل منزل حاصلولو دپاره، خپل ګولز اچیو کولو دپاره یوز کوم. او د ټولو نه امپورټنټ خبره چې د نن نفس خو زه فیل شم په هر یو کار کې، زما هر یو ګول دی، خو په هغې کې زه فیل شوم، زه به دوباره هغې دپاره ټرای کوم، هغه به زه دوباره ټرای کوم، هغه به زه دوباره شروع کوم. خو بیا هم فیل شم، بیا به یې ټرای کوم، بیا هم فیل شم، بیا به یې ټرای کوم. ټرای اګین ټرای، زه به بیا شروع کوم تر څو پورې چې زه کامیاب شوی نه یم په هغې کار کې. زه به هره ورځ یو نوی سکل زده کوم، یو نوی څیز به زده کوم، یو نوی ټاپک به زه سرچ کوم او هغه ټاپک به زه زده کوم. هره ورځ به زه یو ټاپک سټډي کوم او هره ورځ به سټډي کوم او دا شانتې به ضرور کامیابېږم. دا وعدې ځان سره خپل نوټس کې ولیکئ، خپلې ډایرۍ کې نوټ کړئ ځان سره، نو انشاءالله زه تاسو ته ګارانټۍ سره وایم چې تاسو به انشاءالله یو ورځ خامخا کامیاب کړئ. اگر همت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں